السلام علیکم ګران لیدونکو دا د مایکروسافت ورډ اوله ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ ابتدایي شیانو باندې بحث کوو. اول دا چې مایکروسافت ورډ څنګه د وینډوز 10 یا د بل کوم وینډوز ورژن د لارې څنګه خلاصوي شو. دلته به تاسو د یو سرچ بار په شکل لرئ. دلته تاسو کولی شئ ټاسک بار کې موجود دی. تاسو کولی شئ ولیکئ ورته ورډ او یا که وین ورډ ورته ولیکئ. نو په دواړو حالاتو کې دا پروګرام تاسو ته ښکاري. نو کولی شئ په هغې کلیک کولو سره د پروګرام خلاص کړئ او استفاده ترې وکړئ. او بله طریقه یې دا ده چې تاسو همدا وینډوز کوم بټن چې ده دې باندې ښي کلیک وکړئ، یعنې رایټ کلیک وکړئ د ماوس نه او راشئ رن ته. رن کې تاسو ورته که وین ورډ ولیکئ، وین ورډ کوشش وکړئ چې سپیل یې سم وي. نو په دې طریقې تاسو هم خلاصولی شئ او یا رن ته کولی شئ تاسو شارټکټ د لارې چې د وینډوز آر بټنو په پریس کولو سره کولی شئ رن ته راشئ. نو هلته وین ورډ ولیکئ او انټر پریس کړئ، ورډ به تاسو ته خلاص شي. اوس نو ورډ صفحه چې کله خلاص شي د سټارټ سکرین ویلی شو. دا سټارټ سکرین کې څو موضوعات شامل دي. اول دا چې اوله برخه تاسو ته ښکاري دا ټمپلیټس دي. نو ټمپلیټ ریډي میډ ټمپلیټ دا معنی چې مخکې نه جوړ وي. که تاسو ریزومې جوړول غواړئ ضرورت نه لري چې ریزومې د سکرچ نه جوړ کړئ. ځکه تیار ریزومې ټمپلیټ شته، کولی شئ هغې نه استفاده وکړئ، خپل هغه محتویات پکې ځای په ځای کړئ او ایډیټ یې کړئ. نو که دې نه زیات ستاسو په کار وي کولی شئ مور ټمپلیټ باندې کلیک کړئ، نور ټمپلیټ تاسو ته ښکاري او کولی شئ هغې نه استفاده وکړئ. او که داسې هم نه وي خوښ هم نه شو کولی شئ سرچ کړئ آنلاین. نو سرچ بار باندې تاسو کلیک کړئ، بیا کولی شئ سرچ کړئ. اوس زموږ هدف دا دی یوازې کوم ټمپلیټ دی هغې معرفت دی. سرچ اوس لپاره دا زموږ هدف نه دی. بله برخه کې موږ دلته چې یو څه لرو هغه د ریسنټ او د پینډ فایلونه دي. ریسنټ نه هدف دا دی هغه فایلونه چې موږ کارولي دي هغه دلته شتون لري، یعنې په دې وروستیو کې چې موږ هغې نه استفاده کړې لکه جاب اینډ ریسپانسیبلیټیز او د سافټویر فورم او داسې نور. دلته کې تاسو وګورئ تاریخونه هم ورته لیکلي دي. د تاریخ په اساس باندې دا ترتیب شوي دي. معنا تر ټولو وروستی اخر ځل چې موږ کوم کار پرې کړی دی هغه ټول نه اول سر کې راځي. نو دا ریسنټ فایلونه دي. بل پینډ فایلونه هغه فایل چې مثال زه ډېر استعمالومه هغه که موږ پینډ کړو نو هغه موږ ته د پینډ آپشن کې موږ ته ښکاري. نو اوس لپاره د پینډ په لیست کې موږ څه نه لرو. د مثال په ډول باندې راځو. دا فایل سره زما سروکار دی، ډېر استعمالومه. دې باندې ښه کلیک کوم او راځم پین ټو لیست. که دې باندې کلیک کړم دا نو لیست ته اضافه کېږي. که وګورو دلته لیست ته اضافه شوی ده. کولی شو په اسانۍ دې نه موږ استفاده وکړو. دا برخه هم کور شوه. که چېرې تاسو بیا نور ډاکومنټ غواړئ نو د مور ډاکومنټ باندې کلیک کولو سره تاسو کولی شئ نور ډاکومنټ ترلاسه کړئ چې تاسو چې کلیک وکړئ ډایرکټ تاسو اوپن ته راځئ. او دا ټول کارونه موږ اصلا په هوم کې وو. هوم نه تاسو کولی شئ نیو ته راشئ چې نور ټمپلیټ تاسو ته ښکاره شي او اوپن په ذریعه باندې تاسو کولی شئ مور ډاکومنټ ته راشئ. یعنې هغې نه تاسو هم کولی شئ او که نه تاسو کولی شئ د دې بټنز له لارې مور د ټمپلیټ ته راشئ او کولی شئ لاندې کوم بټن چې موږ لرو لینکډ بټن ده، که دې باندې تاسو کلیک کړئ نو اوپن نور ډاکومنټونو ته کولی شئ لاسرسی پیدا کړي. دې کې هم به کولی شو هغه فایلونه چې یا ډاکومنټ چې موږ سیف کړي وي کار پرې کړی وي، که هغه ریسنټ وي ریسنټ ډاکومنټ دلته موږ ته ښکاري. او که چیرې فولډر وي فولډر کولی شو دې نه استفاده وکړو. او که چیرې ون ډرایو نه موږ غواړو کوم فایل یا ډاکومنټ راولو، که چیرې تاسو سره ون ډرایو وي او هلته سم سیف کړي وي کولی شئ ساین ان شی راوالی. او که ته وایې نه د پي سي نه کولی د پي سي له لارې بیا تاسو راوالی. او په همدې شکل تاسو کولی شئ دا فایل نه اډ کړئ، ون ډرایو ته اډ کړئ ځکه اډ نه ده. او کولی شئ براوز معنا د مختلفو نورو سورسونو تاسو راوالی. خپل فایل ستاسو چیرته شتون لري. او لاندې نو آپشن او د فیډبیک مسله ده، د اکاونټ مربوط خبرې دي. دا په بله ویډیو کې به سره کوو. زموږ هدف یوازې انټروډکشن د مایکروسافت ورډ دی. اوس راځو یو ساده ټمپلیټ انتخابو دي نه بلینک ټمپلیټ. دې باندې تاسو کلیک کړئ. بلینک ټمپلیټ په انتخاب سره موږ ته به د وینډوز یو بلینک ټمپلیټ ښکاري او دې نه کولی شو موږ استفاده وکړو. اوس د دې معرفت په دې شکل کوو چې د تیرو ورژنونو په تغییر سره
د دې بلکې مینو نه دا ټیبونه دي. تاسو که وګورئ دا هوم ټیب دی، دا انزرټ په همدې شکل هیلپ ټیب پورې شتون لري. نو هر یو ټیب باندې که تاسو کلیک کړئ یو بیل داسې هورزنټل بار په شکل یو څه موږ ته ښکاري کمانډونو دا لیست ده چې ته به موږ ریبن ویلی شو. فکر وکړئ دا د انزرټ باندې ما کلیک کړ، انزرټ ټیب باندې ماته هلته یو ریبن ښکاري. بیا هر یو ریبن دا د ګروپ نه جوړ ده، لکه دا پیجز ګروپ ده او دا ټیبلز ګروپ دا الستریشن ګروپ دا د ایډانس په همدې شکل سیمبلز ګروپ پورې شتون لري. نو دا ټیبونه دي او که چیرې کلیک کې تاسو یو پټه ښکاري هغې ته ریبن ویل کېږي او ریبن بیا په د یو ورټیکل لاین په ذریعه باندې دا سره ویشل شوي چې هر یو ته بیل کټګوري کمانډونه اساین کړي چې هغې ته به مشخص نوم ورکړی لکه د کلیپ بورډ په شانتې فنډ پاراګراف همداسې نور. بله برخه چې موږ لرو هغه ټایټل بار ده. دلته تاسو ټایټل ښکاره کوي، یعنې دا ډاکومنټ نوم څه شی دی او دا ډاکومنټ د دې ورډ مخامخ سره لیکلي، یعنې هدف دا ډاکومنټ دی په ورډ کې د ورډ پروګرام ډاکومنټ دی. او دلته یو بل موږ ته څه ښکاري کمانډونه دی لیست اف کمانډ دی هورزنټل فارم کې. نو دې ته موږ کویک اکسس ټول بار ویلی شو، یعنې په اسانۍ سره کولی شو موږ دې نه استفاده وکړو. لکه زموږ نوې صفحه پکاري تاسو دې باندې کلیک کړئ نوی بلینک ډاکومنټ تاسو درکړئ. نو دا اسانه طریقه ده، دا به شارټ کټ هم لري، دې باندې موږ بحث کوو. او دا کسټمایزیبل ده. کسټمایزیبل نه هدف دا ده چې دا موږ کولی شو کسټمایز کړو، ځینې کمانډونه پکې زیات کړو ځینې کم کړو. اوس پرنټ پریویو دا کمانډ زموږ زیات پکارېږي، دا اپشن کولی شو اضافه یې کړو ته. نو دلته ډایلوګ باکس لانچر موږ لرو، که دې باندې تاسو کلیک کړئ تاسو د کمانډونو اپشن یې ښکاري لکه ډرا ټیبل کولی شئ دا اډ کړئ ورته او کولی شئ راته بیرته لرې کړئ انچیک کړئ، کولی شئ انچیک په ذریعه کولی شئ بیرته لرې کړئ ته. بل دلته چې موږ څه لرو د ساین ان بټن ده. کله چې موږ مایکروسافټ آوټلوک کې د مایکروسافټ خپل یو ایکسچینج سرور ده ایمیل سرور ده هغې نه کولی شو موږ استفاده وکړو. نو که چیرې تاسو هغه ایمیل لرئ کولی شئ ساین ان شئ او د هغې فیچرز نه استفاده وکړئ. او دلته یو څو بټن نور دي، دا هغه بټن ده چې ریبن ډسپلی اپشن بټن ورته موږ ویلی شو چې په دې سره موږ کولی شو ریبن خپل ډسپلی کړو. اتومات یې هایډ که معنا کله چې ماوس ته نږدې شي بیا ښکاره کېږي او که نه دا به هایډ وي په دې شکل باندې. او تاسو کولی شئ دا چې کوئ شو ټیپس یوازې ټیپ راته ښکاره کړه او موږ کولی شو د آخري کمانډ سره شو ټیپس ان کمانډونه سره د ټیپ راته ښکاره کړه. دا بټن دی، په دې باندې بیا هم بحث موږ لرو. درې بټن نور دي، دا منیمایز بټن ده، که دې باندې کلیک کوئ تاسو نو دا وینډوز منیمایز کېږي. بیا دوه وینډوګانې دي بیا پې کلیک کړه بیا منیمایز شو. دې باندې تاسو کلیک کوئ ټاسک بار ته راځي کلیک پې کوئ دا بېرته میکزیمایز کېږي. دې کولی شو موږ وینډو سایز خپله کوچنی کړو کم کړو. دا نو موږ سایز یې کوچنی کړئ، که چیرې دې باندې دوباره کلیک کړو میکزیمایز کېږي. دا هغه بټن ده چې موږ دې باندې غواړو ډاکومنټ کلوز کړو، خپله کلوز بټن ورته ویل کېږي. که چیرې کلیک کوئ ډاکومنټ هم کلوز کېږي. بل څه چې موږ لرو دلته سکرولر بار ورته ویل کېږي. سکرولینګ په دې باندې کولی شو موږ ښکته پورته راتلی شو. اوس دلته مثال کې موږ یو ټکس ولیکو، مثال د لیکمه سټیپ ټو ټیک پښتو، دا لیکنه ما وکړه. اوس دا لیکنه پورته ده، که زه سکرول بار په ذریعه باندې پورته لاړ شم ماته ښکاري، که ښکته راشمه کولی شم خپل ډاکومنټ کې ښکته پورته لاړ شم. یو لیکل مې هلته کړي، یو لیکل دلته کومه وایمه دلته یو لیکل کومه چې افغانستان ما ولیکه. نو ګوره د صفحې سر او اخر کې موږ یو لیکنه کړې ده. نو موږ چې سکرولینګ کوو صفحې سر ته او اخر ته هغه هم په ورټیکل فارم کې. نو تاسو کولی شئ د ورټیکل سکرولر بار نه استفاده وکړئ. اوس زه بره ولاړ یم، دا لاندې راوړم، لاندې ټکس ته کولی شم ویې ګورم آیا ملټیپل صفحو ته زه پې تللی شم. دا موږ هورزنټل سکرول بار هم موږ لرو. دا هغه وخت ښکاري که چیرې زموږ د زوم آپشن یې زیات وي، یعنې زوم سایز موږ زیات کړی اوسي او غواړو چې دا سکرولینګ وکړو په هورزنټل فارم کې، هغې ته موږ ضرورت لرو چې د هورزنټل سکرول بار نه استفاده وکړو. فکر تاسو وکړئ زموږ لیکنه دلته ده، یعنې لیفټ سایډ کې چپ سایډ کې لږه پټه شوې ده، هایډ شوې. نو موږ غواړو دا پوره وګورو. نو موږ دا د سکرول بار
چې هورزنټل ده دا موږ لیفت سایډ ته بیایو نو موږ ته خپله خط ښکاري او که ښي طرف ته ځو کولی شو موږ ښي طرف ته پرې راشو نو دا یې ورټیکل او دا یې هورزنټل سکرول بار دې ته ویل کېږي بل موږ یو څه لرو چې هغې ته موږ زومینګ آپشن ویلی شو چې د زومینګ آپشن کولی شو موږ خپل ډاکومنټ د زومینګ کپاسټي کمه یې کړو زیاته یې کړو نارمل حالت یې 100 ده 100 کې کولی شو موږ خپل ډاکومنټ وګورو او استفاده ترې وکړو دلته بیا څو ویوز موږ لرو هدف دا دی چې موږ کوم ویو کې چې هغه پرنټ ویو ده معنی کومه لیکنه چې ما کړې ده دا پرنټ ویو کې ده زه به مثال درکړم تاسو ته اوس دا لیکنه ما وکړه فکر وکړئ دا مقاله ما د سټیپ ټو ټیک پښتو دا یوټیوب چینل دی په اړه ما مقاله ولیکله نو دا داسې مقاله ده چې کله تاسو غواړئ دا پرنټ کړئ نو پرنټ کې به دا په همدې شکل ښکاري ډېر ساده دلته کولی شم زه خپل ساین هم اضافه کړم دلته تاسو کولی شئ فکر وکړئ د ایمیل فارمټ ته ما برابر کړ او ښه دا یو ټمپلیټ ما برابر کړ دا یو مثال دی نو کله چې دا پرنټ شي دا په دې شکل ښکاري باره به دا هیډر وي دا به باډي ټیکس وي او دا هغه موږ ورته کلوزینګ ورډ ورته ویلی شو او دا زما ساین لپاره خپل نوم مې ذکر کړ نو کله تاسو دا پرنټ کې لاندې برخه کې به دا وي دا به باډي ټیکس وي منځ کې او دا به د ټایټل وي دا یې باډي ټیکس شوه او په همدې شکل دا نو هغه اخري کوم نقطې دا موږ اضافه کړه او دا په یو صفحه کې به دا پرنټ کېږي نو که چېرته تاسو پرنټ پریو باندې وګورئ یعنې پرنټ لیاوټ کې تاسو وګورئ دا په دې شکل پرنټ کېږي که چېرته تاسو وایئ نه دا ویب کې خپرول غواړم په ویب سایټ کې براوزر د لارې دا څنګه ښکاري نو ویب لیاوټ باندې تاسو کلیک کړئ تاسو به وایي چې کله تاسو دا غواړئ په نیټ د لارې وګورئ د هغې د لیدلو فارم به دا وي په دې لیاوټ کې به تاسو ښکار وي یعنې ښکاره کېږي به او که تاسو غواړئ ریډینګ لپاره زه غواړم ریډینګ لیاوټ کې وګورم دې باندې تاسو کلیک کړئ نو ریډینګ موډ کې به دا شی وي نو داسې به تاسو ښکاري کولی شئ دې تاسو استفاده وکړئ بیا او کولی شئ اولې صفحې ته دویمې صفحې ته په دې طریقه تاسو لاړ شئ نو دا ریډینګ موډ ده دې نه د وتو لپاره تاسو کولی شئ یا سکیپ بټن سره هم کولی شئ تاسو لاړ شئ دې حالت نه ووځئ بېرته راشئ عادي خپل کوم حالت چې تاسو لرئ هغه نو پرنټ موډ ته راشئ دا د پرنټ موډ ده موږ څه لرو هغه نو رولرز دي دا رولر هم په ورټیکل هم په هورزنټل شکل باندې شتون لري دا که تاسو وګورئ رولر ده دا په هورزنټل فارم کې ده او دا نو هورزنټل شو دا ورټیکل سکرول بار ده دا څه لپاره موږ استعمالو دا په ډاکومنټ کې زموږ د کارزر موقعیت ښکاره کوي چې موږ په کوم ځای کې کولی شو خپل دا ټکس ټایپ کړو اوس موږ دې ځای کې ولاړې نو موږ ته دا وایي چې د رولر په دې ځای کې موږ ولاړې او که چېرې یو ټیپ بټن ووهمه نو ما ته وایي د رولر په دې ځای کې ته ولاړې او ستا ټکس به دلته راځي او په همدې شکل که چېرې زه لاندې راشم نو لاندې ما ته هم ښکاره کوي چې زه مثال په دې ځای کې زه ولاړ یم اوس که دلته راشم زما مختلف هغه لوکیشن ما ته ښکاره کوي چې ته په کوم ځای کې ولاړې څو انچه د صفحې کې فکر وکړئ دا هر یو یعنی دا ټول ډاکومنټ چې زموږ دی که ورټیکلی دی که هورزنټلی یعنې په عمودي که افقي شکل باندې دا په انچونو باندې ویشل شوی دی یو یونټ لري نو که تاسو وګورئ دې نه دې پورې یو انچ شو دې نه دې پورې بل انچ شو تقریبا دا ټول موږ اووه نیم انچه موږ دا کوم د ډاکومنټ چې ده دا هورزنټل شتون لري او په همدې شکل که ورټیکلی تاسو وګورئ په افقي ډول باندې دا 10 انچه شتون لري نو دا کولی شو موږ دې نه استفاده وکړو اوس د ټیپ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ د انچ نه یو انچ نه بل انچ ته تاسو لاړ شئ مثال دلته زه لیکم نیم مې ولیکه ټیپ بټن ووهمه هلته مثال لیکم فادر نیم نو که زه دلته ما مشخص کړي وي یو بل انچ متظاهر مثال څلورم ته ما راوله که زه ټیپ بټن ووهم دلته به راځم مثال دی پوسټ
دا نو موږ سوچ وکړو خپل ډاکومنټ کې په هورزنټل شکل سره که چیرې غواړو موږ ورټیکلی دې کې تغیر راولو هغه انټر په ذریعه موږ کولی شو ډېر ساده انټر په انټر ووه بیا انټر ووه نو اوس موږ ته دا ښکاري چې موږ په کوم پوزیشن کې نو ګوره تقریبا موږ دې ساحه کې موږ قرار لرو دا ساحه ده نو دا هم موږ ته ښکاره کوي چې مثال تاسو خپل ډاکومنټ په کوم ساحه کې تاسو قرار لرئ که بیا تاسو ووایئ نو تاسو معلومات کیږي چې موږ دلته به یو ټکس ولیکو انټروډکشن مې ولیکه نو موږ ته دا ښکاري چې موږ په ورټیکل پوزیشن کې په څلورم انچ کې موږ قرار لرو د ډاکومنټ په څلورم انچ کې موږ قرار لرو او هورزنټل خو دا شو چې موږ دې په اړه معلومات ورکړو دلته بل موږ څه لرو هغه موږ ته دا هم موږ ته معلومات راکوي سټیټسټکس راکوي د خپل ډاکومنټ په اړه موږ ته وایي ټول صفحې چې دي هغه یو صفحه ده او تاسو په اوله صفحه کې ولاړ سئ او د ټولو کلمو شمیر څلور کلمې دي او یعنې ټول ورډز چې موږ کارولي هغه څلور دي او کوم لانګویج چې موږ کاروو هغه نو یونایټډ سټیټس انګلیش لانګویج ده نو دې په اړه پوه شئ انټروډکشن هم ترسره کړه انټروډکشن هم واخیسته د مایکروسافټ ورډ اړوند او د مایکروسافټ ورډ خلاصولو طریقه هم زده کړه اوس بحث په دې کوو چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل ډاکومنټ کې کوم لیکنه تاسو کړې دا سیف کړئ بیا یو اندازه لیکنه کول غواړم فکر وکړئ دا پیراګراف ما ولیکه او زه غواړم دا سیف کړمه د آینده لپاره دا پیراګراف مې د افغانستان په اړه ولیکه او زه غواړم دا ځان سره سیف کړمه طریقه ډېر ساده ده تاسو به راشئ دلته به موږ کویک اکسس ټول بار کې یو سیف په نامه یو څه بټن لرو که دې باندې کلیک کړئ تاسو ډایرکټ راځئ سیو اس ته معنا دا سیف کړئ اول ځل لپاره چې تاسو کلیک کوئ نو دا سیو اس کمانډ تاسو راځي تاسو مختلف آپشن درکوي تاسو کوم ځای کې دا سیف کول غواړئ دې فولډر کې کوم فولډر کې ډاونلوډ فولډر کې ام سی آی ټي ایچ آر ایم فولډر کې او ډاکومنټ چیرته مثلا ماته په ډیسکټاپ کې سیف کړه دې باندې به تاسو کلیک کړئ او راشئ ډیسکټاپ باندې انتخاب کړئ دلته به ورته نوم ورکړئ دا په کوم نوم تاسو سیف کول غواړئ مثال افغانستان پر نوم ماته سیف کړه تیار نوم پکې لیکل شوی دا سیف کړئ نو که چیرې تاسو وینډوز ډي بټن پریس کړئ تر څو باندې مات شي دا دلته راشئ مایکروسافټ ورډ چې دا آیکن ده او په همدې شکل دا نوم دی دا فایل سیف شو نو که چیرته ماوس کرسر دې باندې ودروئ د فایل ټول هغه پراپرټیز تاسو وایي چې کوم فایل دی لیکوال یې څوک دی او د سایز څومره دی کوم ډیټ کې ده دا فایل فاینلایز شوی دی نو دا موږ ته معلومات راکوي بیا راځو موږ دې باندې کلیک کوو لږ تغییرات پکې راولو هدف دا ما د اول پاراګراف بولډ که او رنګ مې ورته هم ورکړه اوس زه غواړم چې دا تغییرات د هم پکې سیف شي هغې نه وروسته تاسو کولی شئ بیا په دې بټن باندې کلیک کوئ کویک اکسس ټول بار کوم بټن دې باندې کلیک کوئ او یا تاسو کولی شئ کنټرول ایس بټن به تاسو ووهئ نو دا اتومات په هغې کې سیف کیږي یعنې بیا اول ځل موږ لکه څنګه چې سیو اس ته بوتلو بیا موږ نه بیایي ډایرکټ په سیف کولو سره هماغه ډاکومنټ کې دا سیف ترسره کیږي اوس دې نه موږ بنده وي دا هم بند کړه اوس که چیرې راشو دې ډاکومنټ کې به زموږ هغه چینجز ټول سیف شوي به اوسي دا ګوره چینجز موږ ته ښکاري سیف دي دا دویم برخې ته زه هم چینجز پکې راوستل غواړم دا انډرلاین کومه بیا سیف کول غواړم کنټرول ایس خلاص دې نه تاسو بند کړئ دا هم سیف شو دا سیف طریقه بیا که تاسو وګورئ دا ډاکومنټ کې کوم تغییر چې مو غوښته دا سیف شوی نو دا ویډیو هم دلته پای ته رسو د انټروډکشن د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ کریشن او د ډاکومنټ کوم سیف کوي شو دا طریقه و د بیا لودي په هیله